سلامونه پام وکړئ یو تازه بیړني خبر ته په همدا ساعت چې له پاکستان سره اوربند پای ته رسیږي په همدې تړاو باندې ذبیح الله مجاهد صاحب د اسلامي امارت ویاند راسره په بحث کې دی. مجاهد صاحب په خیر علي ښه راغلاست. که د اوربند په تړاو باندې راته ووایي چې دغه اوربند خو اوس تقریبا پای ته رسیږي، د تمدید په اړه کوم فکر شته یا هم کوم پلان لري یا هم کوم خبرې اترې شوي د مقابل لوري سره؟ مننه، سلامت اوسئ. اول خو دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت هیڅ کله هم متجاوز نه وو او هر کلم چې د خپل خاورې یا حریم څخه دفاع ته اړ شوی دغه د اسلامي امارت یو اړتیا او ضرورت وو. او دغه وروستۍ موضوع هم داسې ده که تاسې متوجه شوي وئ د دفاع وزارت لخوا نه کوم ځواکونو ته چې لارښوونه شوې وه چې د اوربند په اړه باندې پابندي وکړي، هغه کوم قید زماني د موږ لخوا نه درلود، بلکې ځواکونو ته دا ویل شوي دي چې تر هغه وخته پورې چې پاکستاني اړخ حمله نه وي کړې تاسې حمله ونه کوئ، او دا د که چیرې بیا هغو حمله وکړه تاسې د خپلې خاورې څخه د دفاع حق لرئ. اوس هم بیا دغه خبره کوو چې افغانستان هېڅکله هم جګړه نه ده غوښتې او نه وغوښتې، پخوا هم او د دې هېڅ هم، ولې که څوک په موږ باندې حمله کوي موږ د دفاع حق د ځان دفاع محفوظ ګڼو او انشاءالله د خپلې خاورې نه په متانت سره دفاع کوو. د پاکستان له لورې د اوربند یا دغه تشبث چې ټاکل شوی وو د غځېدو یې کوم غوښتنه شوې ده له تاسو؟ ګورې د اوربند تقاضا او غوښتنه په لومړي سر کې هم هغه د پاکستان له اړخه وه. کله چې په بولدک کې دوی حمله وکړه بیا ځوابي برید سره مخ شول، تلفات یې ولیدل، نو بیا دوی غوښتنه وکړه چې اوربند وسي. او داسې افغانستان د جګړې خوښونکی نه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ او موږ د سیمې بې ثباتي نه غواړو، نو طبیعي وه چې موږ هم موافقه کړې وه په دې باندې چې اوربند دې وسي. اوس هم افغانستان د جګړې پلوي نه کوي، خو که څوک د جګړې ټکل وکړي او یا حمله وکړي په افغانستان باندې زموږ د ځواکونه آمادګي لري. د دغه کشالي یا د کشمکشکون تاوتریخوالي د حل لپاره په کومه ډیپلوماسي باندې غور کیږي دا اوس یا کومه تګلاره ورته شته ده؟ خبره دا شوې چې کله اوربند وسي نو بیا به مذاکرات کېږي، خبرې به کېږي. موږ هم دې ته تیار اوسو موضوع د خبرو اترو د لارې حل شي تل، او دا داسې یوه مسله ده د دواړو هیوادونو ترمنځ چې وخت په وخت ستونزې پېښې شوي دي، خو خبرې اترې هغه څه دي چې ستونزې حل کولی شي، خو داسې څومره جدیت د مقابل جهت دې موضوع ته ده یا خبرو ته ده هغه وروسته معلوم شي. ټاکل شو فکر کوو دغه دفاع وزیر تللی دی قطر ته، هلته د پاکستان هم دفاع وزیر او ایسای مشر ورغلي دي. دغه خبرې اترې پیل شوي دي که پیل کېږي په دې کې د افغان لوري موخې او اهداف څه دي؟ په کومو موردو به ډېر بحث تمرکز کېږي؟ البته د افغانستان هیات لا تر اوسه تللی نه ده، خو آمادګي به ولري چې لاړ شي. دا به هلته ولیدل شي کله چې خبرې پیل شي چې دواړه اړخونه د خپلو اړخونو نه څه وړاندې کوي د مذاکراتو میز ته. په عموم کې د افغانستان اسلامي امارت پالیسي ډېره واضح او څرګنده ده. موږ د پاکستان سره د نور چا سره د جګړې طرفدار نه وو، او دا اوسنی حالت هم ټول ټپل شوی حالت ده. متاسفانه چې پاکستاني اړخ بې له دې چې هغه خبرو ته ترجیح ورکړي، بې له دې چې مفاهمې ته راسي، برید یې وکړ، د افغانستان حریم یې نقض کړ او د افغانستان په پایتخت باندې لا حمله وکړه، چې دا ټولو انساني او د هیوادونو ترمنځ د هغه منل شوو نورمونو خلاف عمل و. افغانان اړ شوي دي دې ته د خپل هیواد او حریم څخه دفاع وکړي. بلکل دغسې د سپین بولدک نه یا ځینو فرضي کرښې کې چې کومې سیمې پرتې دي داسې ویل کېږي چې هلته پاکستاني لوري ملکي اهداف په نښه کوي. په دې تړاو باندې ستاسو څرګندونې څه دي؟ بې له شکه چې کومه حملې شوي دي ټول په ملکي اهدافو عام خلک نښه شوي دي. متاسفانه په بولدک کې هم موږ تاسې ولیدل هغه تصویرونه چې ښکاره شول او ویډیوګانې راغلې، عام خلک متضرر شوي دي، عام کورونه ویستل شوي دي اوانونو باندې، او څو نقطو کې چې بریدونه شوي دي متضرر عام خلک متاسفانه. ډېره زیاته مننه، کور اباد چې وخت مې راکړې، ډېره مننه. دا اوس د دې مهال تازه څرګندونې چې د اسلامي امارت ویاند سره مو کړې د اوربند په اړه باندې. تر بیا ښه وخت.